محترم مشرانو، ستاسو په مخ کې ما د قرآن کریم د سورہ لقمان یو مختصر آیات تلاوت کې تیر وعظ او دور کې موږ دا خبره ښکاره کړې وله چې د دې آیات په تفسیر کې صحبال الهند علامه احمد سعید دهلوی رحمه الله د لقمان حکیم یو عجیب و غریب قول را نقل کړی دی. د مبارک لیکي چې لقمان حکیم وایي چې الله تعالی ماته د 400 پیغمبرانو صحبت را په نصیب کړي او زه د 400 پیغمبرانو مجلس ته حاضر سم او ما د هغې ټولو تعلیمات و ارشادات واورېدل. د هغې 400 پیغمبرانو تعلیمات و ارشادات ما په چند خبرو کې راجمع کړل چې هغې 8 خبرې دي. په هغې 8 خبرو کې اوله خبره دا چې انسان کله ته پر لمانځه باندې ودرېږې نو د خپل زړه حفاظت، چې کله فرسترخوان باندې کښېنې د خپل حلق حفاظت، چې کله محفل و مجلس لراسې نو د خپل ژبې حفاظت، او چې کله د بې پردګۍ پر ځای باندې پیښ سې نو د خپل نظر حفاظت. 2 شی همیشه فیاد ساتل، خپل مرګ همیشه فیاد ساتل، د الله تعالی ذات همیشه یاد ساتل، او 2 شی همیشه هیرول، چې کله دې د یو چا سره احسان وکړې نو هغې د دماغ ایستل، او کچیرې یو چا ستا سره تجاوز او بد وکړو هغې په دماغ کې نه راګرځول. نو دا 8 هغه خبرې دي چې لقمان حکیم د 400 پیغمبرانو د تعلیماتو خلاصه او نچوړ راجمع کړی دی. فهغې کې اوله خبره دا ده چې د لمانځه په وخت کې د دې خپل زړه حفاظت کول. علماو د دې تعبیر په دې الفاظو کړی دی چې لمونځ په خشوع سره کول، لمونځ په داسې شکل سره کول چې په هغې کې د خشوع صفات ټوله پر ځای باندې پاته وي. ځکه د قرآن کریم ارشاد مبارک دی چې د کم چا په لمانځه کې خشوع راله نو هغه مؤمن ته الله تعالی فلاح و کامیابي په نصیب ورکړه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، چې کم خلق په لمانځه کې د خشوع صفت وسات، د خشوع خیال وساتي، او د خشوع د خیال ساتلو په خاطر به د هغې سړي لمونځ او عبادت الله تعالی دربار کې قبول راځي، او د هغې په خاطر به انسان ته فلاح و نجات الله تعالی ور په نصیب کوي. او د هغه رقم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لمانځه دپاره خشوع ضروري بولي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الصلاۃ تخشع و تضرع و تمسکن. لمونځ څه دی؟ لمونځ خشوع ده، عاجزي ده، او خپل احتیاج الله تعالی ته ښکاره کول دي، دې ته وایي لمونځ. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د لمانځه ذکر کوي د هغې اول لفظ په تخشع باندې ذکر کوي چې لمانځه کې خشوع ضروري ده. که سړی د علماو د علم لغت څخه پوښتنه وکړي چې خشوع څه ته وایي نو هغې به دا وایي چې خشوع تعریف دا دی: الخشوع التذلل مع الخوف وسکون فی الجوارح. خشوع دې ته ویل کېږي چې سړی خپل ځان عاجزه کړي او د دې عاجزۍ سره سره د په زړه و دماغ کې د الله تعالی خوف و بیره ناسته وي، او وسکون فی الجوارح، او د دې انسان په اندامو کې، د دې انسان په اعضاو کې سکون و اطمینان راسي، دې ته ویل کېږي خشوع. او د خشوع د حاصلولو چې سړی به په خشوع په لمانځه کې څنګه پیدا کوي، د دې د پیدا کولو مختلفې لارې او د خشوع مختلف درجات، لکه د دې متعلق موږ مخکې څه فرمایلي وو چې یا د خشوع د حاصلولو یوه لار خلک دا یا علما دا لیکي چې انسان به د لمانځه په وخت کې د لمانځه په الفاظو کې خپل سوچ و فکر بندوي،
نو بیا به د انسان زړه هغې د الله تعالی طرف ته متوجي، د انسان په زړه کې به تضرع عاجزي د عبادت او د لمانځه په وخت کې. او دویمه درجه دا چې که الفاظ نه، دویمه درجه د لمانځه چې کم اذکار ستا پر خوله باندې راځي د هغې په معناګانو کې سوچ و فکر بندول. یا دریمه درجه دا چې خپل نظر د الله تعالی پر ذات باندې قرار ساتل، په خپل تصور او خیال کې د الله تعالی ذات ځان ته حاضرول. ځکه ما درته ویلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان تعبد الله کأنک تراه، عبادت به داسې کوي لکه الله تعالی چې په سترګو باندې ویني. او که چیرې انسان ته دا مقام نه حاصلیږي نو کم سے کم دا خو په عقیده او په فکر کې راګرځولی سي چې زه چې کله پر لمانځه باندې د الله تعالی دربار ته ولاړ یم نو الله تعالی خو ما ویني. وإن لم تكن تراه فإنه يراك، که ته الله تعالی نه وینې نو دا عقیده خو به دې جوړي چې د الله تعالی ذات ما ته متوجه دی، ما ویني. نو چې کله د انسان لمونځ په داسې خشوع کې راسي، په داسې تضرع کې راسي او په ښه طریقه باندې راسي نو د دې لمانځه په خاطر باندې الله تعالی د مؤمن فلاح و نجات په نصیب کوي. نو ځکه الله تعالی چې د انسانانو څخه د لمانځه غوښتنه کوي، نو لکه څنګه چې د لمانځه غوښتنه الله تعالی کوي او لمونځ ادا کول ضروری دي، دغه رقم په خپل لمانځه کې د خشوع صفت او کیفیت پیدا کول دا هم ضروری دي. لکه د دې خبرې تذکره موږ کړې او چې بعضې خلک د دې څخه پریشانه وي چې یاره زما په لمانځه کې فکرونه ماته ډېر راځي، زما په لمانځه کې ماته وسوسې راځي او زما په لمانځه کې زما فکر پر لمانځه باندې قرار نه پیدا کوي. او د دې په خاطر بعضې خلک پریشان نه وي. نو د دې څه د پریشانۍ ضرورت نه دی، نه دا د پریشانۍ عمل دی او نه دا په پریشانی باندې سړی ته حل کیږي، بلکې ضروری خبره دا ده چې د دې سوچو او د دې فکرو د خیالاتو د سدباب او د دې د بندولو فکر سړی وکړي چې د دې څه به زه څنګه خلاص سم، دا به زما د دماغه څنګه لرې سي او دا به زما څه زه به د دې څه حفاظت څنګه پیدا کړم. ځکه که هر څومره سړی پریشان سي په پریشانی باندې دا مسلې حل نه پیدا کیږي، بلکې د مسلې حل دا دی چې کم تکلیف تا ته په لمانځه کې متوجه دی، چې کم نقصان ستا په لمانځه کې دی، د هغې نقصان د لرې کولو دپاره یو حل طلبول، د هغې دپاره یو لار پیدا کول او هغه نقصان د خپل ځانه څخه او د خپل عبادت څخه لرې کول. علماو لیکلي دي چې کله سړی لمونځ کوي د لمانځه څخه مخکې الله تعالی انسان باندې څه مقدمات ایښي دي او یو څه تمهیدات الله تعالی ورته ایښي دي چې پر هغې مقدماتو باندې به سړی تیریږي، د هغې څه وروسته به هغه اصلي مقصد لمانځه ته ځان رسوي. پر هغه تمهیداتو باندې به سړی تیریږي، د هغې څه وروسته خپل مقصود لمانځه ته به ځان رسوي. ځکه اصلي مقصود هغه لمونځ دی، اصلي مقصود اصلي عبادت هغه لمونځ دی. نو دا مخکینی چې الله تعالی ورسره ایښي دي هغه ټول تمهیدات او مقدمات دي. که چیرې یو سړی دغه تمهیدات او مقدمات په ښه طریقه باندې طی کړي او په ښه طریقه باندې سر ته ورسوي، بیا چې د دې تمهیدات او مقدمات وروسته دی لمانځه ته ودرېدی نو بیا به هغه لمانځه کې د سکون راځي، په هغه لمانځه کې به خشوع راځي، په هغه لمانځه کې به د تصوراتو، د خیالاتو، د فکراتو څخه سړی فارغه کېږي. د ټولو څه مخکینۍ مقدمه چې الله تعالی د لمانځه څخه مخکې د سړي دپاره ضروري ګرځولې ده چې د انسان لمونځ او عبادت د هغې څخه بغیر نه کیږي، هغه مقدمه د طهارت ده چې د لمانځه څخه مخکې به سړی طهارت کوي. طهارت عربي لفظ دی، د دې معنا ده چې د لمانځه څخه مخکې به سړی د ځان صفایي کوي او صفایي هغه مقدمه ده چې د دې څخه کولو څخه بغیر د انسان لمونځ قبولیت نه پیدا کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي مفتاح الصلاة الطهور، د لمانځه کلي چې لمانځه ته ځان رسوي هغه صفایي د یار به صفایي کوي، بیا به لمانځه ته ځان رسوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي لا صلاة الا بغیر طهور، لمونځ بغیر د طهارت د دې څخه نشي کېدلی. او چې کوم طهارت الله تعالی د لمانځه مقدمه یې شی ده چې دا به د لمانځه څخه مخکې کوي، د دې طهارت ابتدا اول سر چې شروع کیږي دا د استنجا څخه شروع کیږي چې دا د طهارت ابتدا ده.
اوس استنجا په ښه طریقه سره کول چې در څو پورې د سړي پر د خپل طهارت باندې زړه اطمینان وکړي او چې در څو پورې د سړي دا یقین سي چې زما د اندامو طهارت وسو نو په دې وخت کې بیا خپل استنجا کامله بلل او کامله ګرځول. لیکن کچیره د سړی د عقیده چې زما استنجا او زما طهارت په کامله طریقه باندې نه دی سوی او زما سره در اوسه پورې د بولو دراتلو د قطرې یو څه وهم ستا یو څه ګمان ستا چې زما د استنجا سره وروسته دیم زما د بولو یو قطره راسي نو په دې وخت کې خپل استنجا نامکمله بلل او په دې وخت کې د خپل استنجا څخه ځان فارغ نه بلل او دې ته د فقهاو په اصطلاح کې استبرا وایي چې در څو پورې د بولو د قطرو د دې څخه مکمل ځان صفا کړی نه در هغه وخت پورې استنجا نه کول. اوس کچېره یو سړی استنجا وکړي او داغه سورسته بیا د دای چې زما د بولو یو ساس کې رااله یا زما اندام ته بول را ورسېدي یا زما د اندام یو څه حصہ په بول ولړل سو یا زما د بدن یو څه حصہ په بول لړل کیږي یا زما د لباس یو څه حصہ په بول او د دې د پروانه ساتي د دې به ضروری نتیجه دای چې بیا به د دې سړی په منځ کې د دې سړی په ذهن کې د دې سړی په فکر کې وسواسات راځي بیا به خطرات راځي بیا به فکرونه راځي بیا به سوچونه راځي بیا به د منځ مکمل د سوچو د فکرو ډک روان. نو یو مقدمه دا ده چې اغه د المانزه سمخ کې الله تعالی پر موږ باندې شی د ضروری بللې ده دا مقدمه په ښه طریقه سره فرضای کول ځکه کچېره تاسو استنجا په ښه طریقه سره نه وکې نو تا طهارت په ښه طریقه نه وکې او صفائی چې نسرانو د انسان په بدن او اندامو کې نافاکی ده او د نافاکی یو وسه د بعض اعمالو څخه خاصیات دي د نافاکی یو خاصیت دا دی چې دغه په خاطر د انسان په زړه په دماغ کې سوچونه پیدا کیږي او فکرونه پیدا کیږي او شیطانی خیالات راځي او شیطانی وسوسې او خطرې راځي بیا انسان د دې شانو سزا نشي محفوظه کولای. نو یو عمل یو مقدمه چې الله تعالی د المانزه د سمخ کې انسان ته ضروری کړی ده هغه د طهارت مقدمه ده چې د طهارت ابتدا د استنجا سره کیږي چې دا استنجا او طهارت په ښه طریقه باندې سره تر رسول د دې په عوض کې الله تعالی د انسان سره دا نیکی او احسان کوي چې بیا به انسان په مابعد را روانو عبادت او په منځو کې د وسوسو د سوچو د خطراتو څخه محفوظ ګرځي. دویمه مقدمه چې الله تعالی د المانزه سمخ کې پر انسان باندې ضروری ګرځولې دا غا او دس دی چې انسان با او دس کوي دا او داسه سورسته بیا انسان تلمنز ځکه د ما او داسه بغیر د انسان مون جواز او روایت نه پیدا کوي او دس هغه بهترین عمل دی چې دا غي په خاطر باندې د انسان د اندامو سره ګناه صفا کیږي. حدیث شریف کې راځي چې کله دا اوداسه په دورانیه کې انسان د مخ منځي نو چې د مخ د اندامو څخه کوم ګناه سوي د کده سترګو سره سوي د کده خولې سره سوي د کده ژبې سره سوي د کده غوږو د هر ځای سوي د غي ګناه ټول تویدل د سترګو دربانوګانو تویش نو چې کوم ګناه د مخ سره سوي د یا د مخ د اندامو سره سوي د نو د هغه ګناه تویدل د انسان در سترګو کېږي او در سترګو دربانوګانو ګناه تویش او چې کومه ګناه د دې لاسو سره سوي د چې کله دا اوداسه په وخت کې سړی لاسونه منځي نو د دې نوکانو د ووري څخه حدیث مبارک دی چې د انسان ګناه تویږي او چې کومه ګناه د پښو سره سوي ده چې کله سړی اودس کوي نو د پیغمبر علی السلام حدیث مبارک دی د دې پښو د ګوتو د مابینو سره یا د پښو د نوکانو د ووري سره د انسان ګناه تویږي. عام طور چې د انسان سره ګناه کیږي د څلورو اندامو سره کیږي د انسان د فرج او شرمګاه سره ګناه کیږي د انسان د مخ د اندامو سره ګناه کیږي د انسان د لاسو سره ګناه کیږي د انسان د پښو سره ګناه کیږي او تاسو د الله تعالی کرم او رحم وګورئ چې الله تعالی په هر مانځ کې پر انسان باندې دا څلور سره اندام پریولل ضروری دي او چې کله دا څلور اندام سړی فریولي نو دا څلور اندام د ګناه څخه صفاسي نو الله تعالی وای دا بنده خو زما حضور ته دریږي زما معراج ترازی زما ملاقات ترازی چې لمونځ دی زما سره دریږي زما سره وینا کوي زما سره مخاطبه او ملاقات کوي نو چې په داسې حال کې زما بندګ ملاقات زما سره وکړي چې هغه د ګناو څخه صفایي
نو الله تعالی د مخ ګنام ځین لري کی، د لاسو ګناه هم ځین لري کی، د پښو ګناه هم ځین لري کی، د شرمګاه ګناه هم ځین لري کی. دا غي وروسته بیا د الله اکبر په شکل او د لمانځه د اقامت په شکل د الله تعالی حضور ته ودرېږي. لیکن دا خبره فیاد باندې ساتل چې دا اوداست د اندامو د ولولو په خاطر چې کومې ګناوې د انسان سره رژیږي نو هغې ګناه صغایر رژیږي، کبایر چې د هغه په اوداسه باندې نه معافیږي هغې پر خپل ځای باندې توبه کښل غواړي. د امام ابو حنیفه رحمه الله کشف و کرامت و چې هغې به د کوم چا اوداسه ته وکتل نو هغې ته به دا ور معلومېدل، د اوداسه اوبو ته به یې وکتل نو هغې ته به دا ور معلومېدل چې دا بنده په پلانکی ګناه اخته دی. نو دا اوداسه په اوبو کې چونکې ګناوې به روانې وي هغې به ګناوې رژېدلې نو چې ده به کله د اوداسه اوبو ته کتل نو دا ور معلومېدل چې دا بنده په دې ګناه کې مبتلا دی نو ځکه د اوداسه په اوبو کې د دې ګناه اثر را روان دا بنده په دې ګناه باندې مبتلا دی د اوداسه په اوبو کې د دې ګناه اثر را روان دی. نو دویمه مقدمه چې د عبادتو د لمانځه څخه مخکې الله تعالی پر انسان باندې تمهید یې دی هغه د اوداسه دی. لیکن اودس څنګه کول؟ اودس په داسې شکل باندې کول چې د اوداسه د ټولو سننو د آدابو د مستحباتو خیال ساتل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر طریقه باندې اودس کول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې با اودس کاوه نو د ټولو سمخ کې به د آدابو په شکل دا خبره پر ځای کوله چې د اوداسه په وخت کې به مخ قبلې ته ګرځاوه. اوس دا د اوداسه د آدابو څه دی چې سړی اودس کوي مخامخ قبلې ته کښیني. او دویم عمل به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا و چې د اوداسه ابتدا به کولو نو بسم الله الرحمن الرحیم به وایي. او دریم عمل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا و چې اودس به کاوه د ټولو خرافاتو د ټولو لهو لعب د فضول خبرو د دې څخه به ځان ساتي. او صدرم دا و چې سوچ به مکمل په اوداسه کیو. د اوداسه په مابین کې باغی د چا سره وینا نه کوله او د اوداسه په مابین کې باغی د چا سره مسخري او ګفې نه کوله. په دې کې د ټولو څخه اعلی ترین عمل دا دی چې د اوداسه کولو په وخت کې د اوداسه په اندامو کې سوچ بندول چې یاره اوس زه مخ منځم نو زما د مخ ګناه روانه ده تویږي، یاره زه اوس لاس منځم زما د لاسو ګناه روانه ده تویږي، یاره زه اوس پښې منځم نو زما د پښو ګناه روانه ده چې تویږي. دا ضروري عمل دی چې د اوداسه کولو په وخت کې په اوداسه کې خپل سوچ او فکر راګرځول. او بیا خاص کر که پر هر ځای باندې د اسراف پس ځان ساتل. که په مسجد کې نلکی ته ناستې بې ځایه اوبه نه تویول، که اودس په ګډوه باندې کوي بې ځایه اوبه نه تویول، که پر واله باندې اودس کوي لا هم ښه خبره دا ده چې دومره اوبه راواخلې چې په هغې باندې ستا اودس کېږي. بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی ایاک والصرف د اسراف څخه ځان ګورې و ان كنت على نهر جار قسم پر روانه ولا باندې ناشته د هغې په استعمال سره په دې اوبو کې کمی نه راځي لا به هم د اسراف څخه ځان ګورې په دې خاطر چې د یو مسلمان عادت خراب نسی. قسم پر روانه والا باندې پر رود باندې ناشته چې اودس کې نو استاد اوداسه په خاطر باندې پاغي کې څه کمی او بیکاری نه راځي. لیکن بیا هم د یو مسلمان د عادت سمولو په خاطر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي و ان كنت على نهر جار قسم پر روانه والا باندې ناشته د اسراف څخه ځان ګوري. نو د اسراف څخه ځان قتل او د اوداسه په ټولو اندامو کې خپل فکر او سوچ او غور کول. او خاص کر چې په حدیثو کې د اوداسه متعلق کومې دعاګانې راغلي دي هغې دعاګانې په خپل خلق باندې جاری ساتل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د شهادت کلمه ډیره ویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. او کله به دا دعا ویله اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. یا الله ماته د ګناو مغفرت رات نصیب کړه، یا الله ماته فراخ کور په نصیب راکړه، یا الله زما په رزق کې برکت راواچوه. کله به پیغمبر علیه السلام دا دعا ډیره ویله اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. یا الله هغې خلکو کې مشمار کړه چې د چا طهارت په نصیب دی، هغې خلکو کې مشمار کړه چې الله تعالی چاته د توبې کښلو توفیق ورکوي. لیکن لمونځ په دغه ښه طریقه سره اودس په دغه ښه طریقه سره کول
که اوس اودس په دې طریقه سره وکړې د دې اودس په نتیجه کې چې پر کوم مانځه باندې ودرېږي د هغې د دې بهترین اوداسه په ذریعه به الله تعالی د هغې لمانځه کې چې کم خطرات او وسوسات راځي او یا کم سوچونه او فکرونه راځي د هغې څخه به الله تعالی ته محفوظه کوي. دا د لمانځه دویمه مقدمه ده چې دا مقدمه په ښه طریقه سره فرضی سي. لیکن زموږ زندگی کې زموږ معاشره کې زموږ عادات خراب دي. یار خو چې اودس کوو نو دا اوداسه څه مخکې چې کومې ګپې او مجلسونه روان دي پر اوداسه ناست یو هغه کوو او دا اوداسه مخکې که د یو ملګري سره فضول خبرې کوم پر اوداسه ناست یم هغه کوم. نه په اوداسه کې که په مسجد کې اودس کوم که په کور کوم نه په اسراف باندې پوهېږم نه د اسراف خیال ساتم او اس یو ذمه ده بس چابک چابک پر مخ یو څه تېرول یو څه پر لاس تېرول نه دعا په یاد راځي نه بسم الله په یاد راځي نه د قبلې طرف ته مخ ګرځول په یاد راځي اسې چابک یو خپله ذمه فارغه کوم نو د هغې نتیجه آخر دا یي چې اوداسه کې الله تعالی کوم خاصیت یې ښه دی د هغه خاصیت څخه ما ورته محروم و بېنصیبه وي. دا اوداسه خاصیت دا دی چې په ښه طریقه سره سړی اودس وکړي نو د هغې په نتیجه کې چې کوم لمونځ سړی کوي په هغه لمانځه کې سړي ته وسوسات او خطرات بیا نه راځي په هغه لمانځه کې سړي ته سوچونه او فکرونه بیا نه راځي. نو ځکه زما او ستا اودس په داسې شکل دی چې د هغې په نتیجه کې د اوداسه هغه خاصیت زما او ستا نه دی په نصیب ځکه زما او ستا لمونځ د سوچو د فکرو ډک دی د هغې په خاطر باندې پریشان. نو دویمه مقدمه د لمانځه څه مخکې هغه د اوداسه مقدمه ده. که چیرې اودس سړی په ښه طریقه باندې سر ته ورسوي په هغې کې الله تعالی دا خاصیت یې ښه دی چې بیا په لمانځه کې سړي ته سوچونه او فکرونه نه راځي. درېیمه مقدمه هغې د تحیة الوضوء او د تحیة المسجد مقدمه ده چې کله سړي اودس وکړي اودس په کور کې وسو په مسجد کې وسو په دکان کې وسو په دفتر کې وسو په ښار کې وسو په سارا کې وسو هر ځای چې وسو نو دا اوداسه څه وروسته تحیة الوضوء او تحیة المسجد دوه رکعات لمونځ کول. اوس دا لمونځونه نه واجب دي نه سنت دي صرف یو ډېر د فضیلت والا اعمال دي. بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معراج په شپه باندې د جنت او جهنم سیر کوي. د جنتو پر سر باندې چې راځي په جنتو کې د حضرت بلال حبشي رضی الله عنه د پښو کشهار اوري چې هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه مخکې روان دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر په تعجب کې دی چې بلال حبشي په کم عمل کې دی چې د هغې په خاطر الله تعالی دومره درجه ورکوي. حضرت بلال حبشي په جنت کې د پیغمبر علیه السلام څخه مخکې په داسې شکل باندې د هغې د پښو کړپی دی لکه یو ساتندوی یو بایګاډ چې د یو شهنشاه د باچا څخه مخکې رواني. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معراج په سهار د حضرت بلال حبشي څخه پوښتنه کوي چې ای بلاله برای په شپه کې په جنتو کې ستا قدم او د هغې کشار زما څخه مخ ته و په کوم عمل کې چې الله تعالی دومره لویه درجه درکړې ده او جنت ستا د پښو کشار یې اورېدل کېږي. نو حضرت بلال حبشي ورته وایي چې د الله رسوله څه خاص عمل خو نه لرم البته یو عمل لرم چې د کومه وخته څه مسلمان سویم په اسلام مشرف سویم پر ځان مې دا لازمي ګرځولې ده چې په کوم وخت کې اودس وکم د اوداسه څخه وروسته به زه 2 رکعاته تحیة الوضوء کوم. نو که زه کور کې اودس وکم که مسجد کې اودس وکم که هر ځای وکم الله تعالی زما او ستا دپاره دا اساني جوړه کړې ده چې د ټولې مځکې مخ ما او تا ته مسجد دی. مخکینی امتو کې لمونځ بغیر د مسجد ته نسی کېدی. نو پر هر ځای چې اودس وکړې 2 رکعاته تحیة الوضوء په نیت باندې مختصر 2 رکعاته اودس 2 رکعاته لمونځ کول چې پر هغې باندې 2 منټه وخت ګاریږي. لیکن د هغې درجه او رتبه دا ده چې د هغې په خاطر د حضرت بلال حبشي د پښو کشاری د پیغمبر څخه مخکې په جنت کې اورېدل کېږي. او یا خاص کر تحیة المسجد کول. تحیة المسجد چې کله مسجد ته راغلی نو د کښېنستلو څخه مخکې د لمانځه د انتظار کولو څخه مخکې 2 رکعاته لمونځ وکړه په نیت د تحیة المسجد باندې. او که بالفرض یو سړی کښېناستی په دې کې الله تعالی وسعت او اساني کړې ده یې رسولو چې کله په یاد درلی ولاړ څه بیا یې وکړه
نو چې کم څوک د اوداسه سورسته د تحیت الوضو خیال ساتي، چې کم سړی د اوداسه سورسته مخ د اوداسه سورسته د تحیت المسجد خیال ساتي، دا د لمانځه مخ کې دریمه مقدمه ده. نو د دې په برکت الله تعالی چې په فرض لمانځه کې سړی د خطراتو، د وسوسو او د فکرو د سوچو څخه محفوظ ګرځي. نو یو مقدمه دا ده چې هغه په ښه شکل باندې سر ته رسول، او د هغه په خاطر به د انسان په لمانځه کې خشوع راځي، د هغه په خاطر به د انسان په لمانځه کې سکون راځي، د هغه په خاطر به د انسان د لمانځه څخه وسوسې او خطرات لري کیږي. او سلرمه مقدمه چې د لمانځه څخه مخکې ضروری ده هغه دا ده چې د کوم فرایض څخه مخکې کوم سنن ستا، هغه سنن په ښه طریقه ادا کول. مثلا د سهار لمانځله چې رالی نو د سهار د لمانځه څخه مخکې 2 رکعاته سنت دي، سنت مؤکد دا کول. د ماپښین لمانځله چې رالی د ماپښین د لمانځه څخه مخکې 4 رکعاته سنت مؤکد دي دا کول. او د مازیګر لمانځه څخه مخکې 4 رکعاته سنت دي غیر مؤکد دا کول. د ماخستن د لمانځه څخه مخکې 4 رکعاته سنت دي غیر مؤکد دا کول. چې کله سړی دغه سنن مؤکد او غیر مؤکد په ښه طریقه سره فرضای کی، او د هغې څخه وروسته دا څلرمه مقدمه ده. د هغې څخه وروسته چې کوم فرضي لمانځه ته ودرېږي نو د دې په برکت به الله تعالی د فرضي لمونځ د شیطان د هر قسمه وسوسو څخه محفوظه ګرځي. ځکه دې زموږ په اوقاتو کې چې اذان موږ یو فاو مخکې کو، 20 منټه مخکې کو، په عامو حالاتو کې په عامو مساجدو کې یا نیمه ګنټه مخکې کیږي. نو دا د دې دپاره دی چې وخت خو د هغه وخت سره شروع دی، لیکن لمونځ پر دې وخت باندې کیږي. د لمانځه څخه مخکې چې کومې مقدمات دي نو بنده دې د مقدمات په ښه طریقه ادا کړي. بنده دې د خپل طهارت په ښه طریقه خیال وساتي، او د دې څخه وروسته دې د خپل اوداسه په ښه طریقه سره خیال وساتي، د اوداسه څخه وروسته د تحیت المسجد او تحیت الوضو په ښه طریقه خیال وساتي، او د هغې څخه وروسته چې کوم د لمنځو څخه مخکې پر د باندې سنن دي، که مؤکد دي که غیر مؤکد دي، هغې دې ادا کړي. د دې څخه وروسته دې نو اوس په 5مه درجه کې خپل رب ته پر فرضي عبادتو پر فرضي لمانځه باندې ودرېږي. نو د دې مقدماتو په ذریعه سره الله تعالی د دې سړي سره دا احسان نیکي کوي. الله تعالی د دې سړي سره دا یسر او اسانی کوي چې بیا به په لمانځه کې د شیطانی وسوسو د شیطانی خطراتو څخه محفوظ وي. لیکن قبل فرض د دې اعمالو فرض کولو څخه وروسته بیا هم د سړي په دماغ کې خطرات پریشانی راځي، سوچونه او فکرونه بیا هم را رواني. نو هغه سوچونه او فکرونه بیا غیر اختیاري سوچونه او فکرونه دي، په هغې لرې کولو دی مکلف نه دی، د هغې پر د باندې څه ګناه نه ده، په هغې سره د ده لمانځه ته خلل و نقصان نه رسېږي. علماو لیکلي دي چې بعضې خلک د خپل لمانځه سپکاوی کوي. هغې وایي یاره زما به څه لمونځي، زما لمونځ خو ټوله په زړه مې نه دی پشه، په دې خاطر چې ټوله سوچونه دي او فکرونه دي. حالانکه دا ښه عمل نه دی. لمونځ د الله تعالی دربار ته درېدل دي، د الله تعالی د حضور ته درېدل دي، د الله تعالی سره مجلس او ملاقات دی. نو په دې باندې باید چې مسلمان خوشحاله سي. صرف په دې باندې چې الله تعالی ته پر لمانځه باندې ودرولې، لیکن دې وخت کې په دې معاشره کې به څومره انسانان چې د هغو لمونځ نه دی په نصیب، او ستا هغې که د سوچو فکرو دی که هر شکل دی، د الله تعالی دربار ته خو الله تعالی ودرولې، نو دا ستا دپاره ډېر لوی نعمت دی. بلکې سړي دپاره څه کول پکار؟ حضرت ابوبکر رضی الله عنه به چې د سړي دپاره دا پکار دی چې لمونځ وکړي نو د لمانځه څخه وروسته دې الحمدلله وایي، او دویم ځل دې د لمانځه څخه وروسته استغفر الله ډېره وایي. الحمدلله دې په دې شکل باندې وایي چې د الله تعالی یو نعمت لمونځ کول، او الله تعالی دته په ټولو معاشره کې په ډېرو انسانانو کې الله تعالی دیم د هغې په سب کې پر لمانځه باندې ودروي، د دې نعمت ادا کولو توفیق ولا ورکې، د دې عبادت ادا کولو توفیق ولا ورکې. نو د دې عبادت او د دې نعمت شکریه به په الحمدلله سره ادا کړي، نو د لمانځه څخه وروسته به الحمدلله ډېره وایي. لیکن لمونځ چونکې ما ورته داسې وکړئ چې څنګه د لمانځه د شان سره لایق و، هغسې خو مې نه وکړئ چې څنګه تحفه د الله تعالی ذات او راستول د عبادت په کار و، هغسې خو مې نه وکړله. لیکن زما او ستاسو په دې کې قصور و کمی سوی دی، پر هغې قصور و کمی باندې بیا استغفر الله ویل.
ځکه د لمانځه څخه وروسته الحمدلله په کثرت سره ویل د حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمان دی، او د لمانځه څخه وروسته استغفر الله په کثرت سره ویل. الحمدلله په دې وجه باندې ویل چې الله تعالی د لمانځه د ادا کولو توفیق راکړي، لوی نعمت مې په نصیب او پر نعمت باندې خلق حمد او شکر ادا کوي. لیکن نعمت چې څنګه ادا کولې مناسب وو، چې څنګه د الله تعالی د ذات سره مناسب وو، هغه سي توفیق منو نو په نصیب. نو ځکه لمانځه کې چې کوم قصور او خلل راسوسو، نقصان راسوسو، پر هغه باندې د الله تعالی سره مغفرت وشتل. لکه یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بکل المنځو کې نو د لمانځه سره وروسته به اکثر د 3 واره په زور باندې چې داسې الفاظو باندې چې نور انسانانو به موریدې د بداویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حالانکه استغفر الله پر هغه محل باندې ویل کیږي چې د سړی څخه ګناه وسی، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدل مانځه سره ورسته استغفر الله ډیر ویل. د دې معنا دا چې ګوره دا د الله تعالی عبادت ده، دا د الله تعالی مقام ته مخته او حضور ته درېدل دي، او دا د الله تعالی سره ملاقات ده، او دا عبادت او دا مقام او دا حضور ته درېدل په داسې شکل باندې موږ نه و درېدل چې څومره د الله تعالی پر موږ باندې حق، چې څنګه د الله تعالی د شان سره مناسب او چې څنګه د الله تعالی د ذات سره لایق او هغه سي منو کا. نو پر هغه نقصان او خلل باندې په دې باندې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام استغفار وای. نو در خپل وسه پوری په لمانځه کې د صحت او د اصلاح کوشش کول، د سوچو د فکرو په خاطر باندې نه پریشانه کېدل. دغه ما درته ویل چې پریشانی د دې مسلې حل نه دی، په پریشانی باندې دا سوچونه ختمیږي نه، او چې څومره په وسوسه کې ځان اچي هغه به نور در باندې راځي. لیکن د دې د حل لار تلاشول او د حل یو لار علماء دا بیان کړی ده چې د لمانځه سره مخکې چې کوم مقدمات او تمهیدات دي، هغه مقدمات او تمهیدات په ښه شکل سرته رسول، او چې کوم سړی د دې د ښه شکل سرته رسیدلو اراده ولري او په دې باندې عمل وکړي او په ښه شکل سرته ورسي، بیا به الله تعالی د هغې بنده سره دا احسان کوي چې د هغې لمونځ به د دې وساوسو او د دې خطراتو څخه محفوظ وي. علامه ابن قیم رحمه الله د لمانځه متعلق لیکلی دي چې ګوره لمانځه کې 15 درجې هغې لیکلی دي د خشوع په لحاظ، چې په لمانځه کې خشوع په کم شکل ضروری ده. هغې اول منځګزاره لیکلی دی متهاون فی الصلات. متهاون فی الصلات هغه سړي ته ویل کېږي، هغه منځګزاره ته ویل کېږي چې د هغې خشوع خو څه کوي، خشوع خضوع خو ډېره وروسته ده، هغې په نفس لمانځه کې سستي کوي. لمونځ کله په جماعت کوي، کله بې جماعته کوي، کله پر وخت باندې کوي او کله بې وخته کوي، او لمونځ کله قضایي کوي کله ادایي کوي. نو کله کړی کله نه کړی، کله په جماعت کړی کله بې جماعته کړی، کله قضا را ګرځولې کله پر خپل وخت باندې کړی. نو دې ته علامه ابن قیم لیکلی دی چې دا سړی متهاون فی الصلات دی. د دې سړي سره الله تعالی څه کوي؟ علامه ابن قیم د دې وروسته د قرآن کریم یو آیات لیکي، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. دې انسانانو ته الله تعالی د ویل شلول ورکوي. ویل یا د بعض مفسرین د ویل ترجمه په هلاکت باندې کی، الله تعالی وی هلاکت دی د داسې منځګزارانو دپاره، او د ویل یو ترجمه خلق د جهنم په شله باندې هم کی، د جهنم یو خاصه شله ده چې دا منځګزار به دې شلې ته ولویږي. ځکه چې کله لمونځ کوي او کله نه کوي، او لمانځه ته د لمانځه سره د غفلت په حالت کې او د لمانځه غم او فروان نه ساتي. نو ځکه لوایم چې حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه په فضائل صدقات کې لیکلي دي، تاسو یې وګورئ. هغې وایي چې یو سړی لمونځ کله قضا کوي او دوباره بیا قضا هم راګرځي. لکه په دې عامو ښارو کې اوس دا ماحول جوړ شوی دی چې د شپې در 2 بجو پورې خلک کښېني، نو بیا بېدېږي لمونځ، بیا هغه ډېر صوفي دی چې داسې پر څاښت باندې وکړي. نو مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکلی دي چې کوم مونځ سړی قضا کی او بیا د هغه قضایي لمانځه برته ادام را وګرځي، پر څاښت باندې هم وکړي. لیکن په جهنم کې د احادیثو د تصریح صدا معلومه ده، احادیثو صراحتا لیکلی دي چې د جهنم کې د دې سړي د دې یو لمانځه سزا 2 کروڑ 88 لکه کاله ده.
بیا به 2 کروڑه 88 لکه کاله دی د جهنم د ویل په شله کې کړي شي. نو اول سړی هغه دی چې هغې متهاون په صلات دی، لمونځ کله کړی کله نه کړی، کله قضایي کړی کله ادایي کړی. دویم سړی معاکف فی صلات دی. معاکف فی صلات دی ته ویل کېږي چې هغې خو لمونځ باقاعده کوي، لمونځ قضا کوي نه، لیکن دا لمونځ په دومره بېغوري باندې کوي چې کله په لمانځه باندې ودرېدی بس د ده سوچ ولاړی دکاندارۍ له، د ده سوچ ولاړی تجارت له، د ده سوچ ولاړی خپل محفل له، او د ده سوچ ولاړی خپل مجلس له، او چې کله سلام په ګرځي په مټې د ده سوچ برته راورسېږي. نو دې سړي ته هم علامه ابن قیم لیکلی دي چې الله تعالی به زجر او سزا ورکوي پر دې لمانځه باندې. ځکه لمونځ څه دی؟ د یو شهنشاه اعظم دربار ته درېدل او د شهنشاه اعظم دربار ته دومره په سپکاوي باندې کتل چې ولاړ د الله تعالی حضور ته، الله تعالی تا ته متوجه دی، لیکن د الله تعالی طرف ته د توجه کولو بغیر ته یا په دکانداري کې اخته یا په خپل محفل کې اخته یا په خپل مجلس کې اخته. نو پر دې باندې هم زجر او سزا ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي لا صلاة الا بحضور القلب. لمونځ هلته کمال ته رسیږي، لمونځ هلته کامل لمونځ جوړیږي چې د انسان زړه او دماغ ټول په لمانځه کې حاضري، او چې د ده سوچونه او فکرونه بل ځای، بیا به د ده لمونځ څه لمونځ. او دریم لمونځ علامه ابن قیم لیکلی دی چې معفون عنه دی. هغه لمونځ دی چې سړی کله الله اکبر وکړي نو د انسان څه سوچ ولاړ شي، دکاندارۍ له پر بل طرف ولاړ شي، لیکن دی د دې شیطان سره په دې لمانځه کې په مقابله کې دی، دی برته خپل سوچ راوګرځي پر لمانځه باندې چې زه خپل لمانځه ولاړ یم. یو ګړی بیا سوچ ځینې ولاړی دی بیا راوګرځي، یو ګړی بعد بیا ولاړی دی بیا راوګرځي. نو علامه ابن قیم لیکي چې د الله تعالی دربار کې د دې سړي متعلق دا امید زموږ شته چې الله تعالی به دې سړي ته عذاب نه کوي، الله تعالی به معافي ورته وکړي. نو دې ته ویل کېږي معفون عنه. در دې 3 درجو پورې خو لمونځ د عذابه ډک دی. پر لمانځه باندې الله تعالی سړي ته سزا ورکړي، د ثواب تمه به په دې وخت کې څوک ولري چې یاره دې لمانځه باندې زما ثواب دی. نو که اول منځګزاره دی چې کله کړی کله نه کړی د هغې دپاره د ویل شله ده، او که دویم منځګزاره دی چې هغې په لمانځه کې مکمل غافله دی نو هغې ته الله تعالی زجر او سزا پر دې لمانځه ورکوي. او دریم چې دی د شیطان سره په لمانځه کې مقابله کوي، کله راګرځولی سوچ کله بیا تللی، کله راګرځولی کله بیا تللی. نو د دې په باره کې علامه ابن قیم لیکي چې دا معفون عنه دی، کیدای شي الله تعالی به دې ته معافي وکړي. اوس د لمانځه ثواب دا د 4مې درجې څخه شروع کېږي. 4مه درجه علامه ابن قیم لیکلی دي خاشعین دي، چې د هغې سره د الله تعالی دا وعده ده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، چې کم خلق په لمانځه کې د خشوع کیفیت برحال ساتي نو هغې خلق ته بیا الله تعالی فلاح و نجات ورپه نصیب کوي. هغې کم خلق دي چې پر لمانځه باندې ودرېدی بس د لمانځه څخه اواز د هغې فرواز د الله تعالی در عرش رسیږي، د هغې فرواز در جنت رسیږي، د هغې فرواز در جهنم رسیږي. هغې د الله تعالی په کائناتو، د الله تعالی په قدرت کې، د الله تعالی په جنتو او جهنمو کې داسې مستغرق دی چې نه فزان خبر دی، نه په لمانځه خبر دی، نه په یو څه نه په بل څه. لیکن چې کله سلام په ګرځي نو دی راورسېدی برته مځکې ته، ورته السلام علیکم. دې خلکو ته هم سلام لکه یو سړی چې د بهار سره راسي، نو دې طرف ته هم سلام ویل، دې طرف ته هم سلام ویل. ځکه په دې وخت کې دی غیر حاضر دی، دی چې کله پر لمانځه ولاړ دی دی دلته موجود نه دی. د ده سوچ یا د الله تعالی په خدایي کې دی، د ده سوچ یا په جنتو کې دی، یا د ده سوچ د الله په نعمتو کې دی، د ده سوچ په جهنم او په عذابو کې دی. نو چې کله د هغې خوا سره فارغه سو، لمونځ تمت ته ورسېدی، انتها ته ورسېدی، نو بره دی یو طرف و بل طرف ته لکه یو مسافر چې د یو ځایه سره راسي، نو یو طرف و بل طرف ته دی سلام وایي السلام علیکم السلام علیکم. نو د دې ځای څخه د لمانځه اجر شروع سو. پر دې لمانځه باندې دې بنده ته الله تعالی اجر ورکوي، پر دې لمانځه باندې دې بنده ته الله تعالی جنت ورکوي، او پر دې لمانځه باندې دې بنده ته الله تعالی د جنت نعمتونه ورکوي. زموږ اکابر او عجیب لمانځونه کړي دي. حضرت ابو روحانه رضی الله عنه راغی، د یو جهادي سفر سره راغلی،
یا د یو دینی سفر سره له 3 کاله مسلسل د کور څخه غیر حاضر دی او 3 کاله مسلسل په هغه سفر کې تیر نو کور کې 3 کاله د زنانه د کشنی بچی د په انتظار باندې تیری نه زمانه د ټلیفونو دا نه زمانه د رابطو دا نه زمانه د معلومات دا چې د کور واته بیا د معلومات نه کیږي چې ژوندې دی مړ دی شهید دی راضي او کنه راضي 3 کاله بعد مسجد لراله نو غزنانه خبره سو هغه بچی خبر سو چې پلار 3 کاله بعد راغلی دی نو غزنانه د خپل خاوند پر اتګ ډیره خوشاله چې هغه و ما خپل حالات بیانې چې پر د باندې ستیر سوي دی او زه خپل حالات ورته بیانوم چې پر ما باندې ستیر هغه به بچان نازي هغه به د بچانو سره کښینی هغه به د بچانو سره محبت کوي نو غزنانه جر د کور صفائی کوي خپل بچان لمبي چې خاوند د ډیره اوږده سفر سره غلی دی حضرت ابو ریحانه رضی الله عنه چې کور ته راله رانه نه واته ماخستن د لمانځه سره وروسته مونږ مسجد نبوي کې وکړاله کور ته نو غزنانه ته وای چې مجلس خو بیا ورسته کو صرف ماته د 2 رکعاتو اجازه تراک نو هغه ورته اجازه نو په منځ باندې ودرې دی الله اکبر نیت یې وتاړه هغه زنانه ورته ناسته د بچی ورته ناست د شپې یو حصہ تیر سو شپه چې نیمای ته رسیږي هغه بچان پر هغه ځای بيدوس هغه زنانه ناسته چې د سهار سپې دی را چاودل کېږي هغه سړي د 2 رکعاتو سلام وکړه هغه زنانه ورته یا ابا ریحانه ذهبت وعبدت وغضبت ولاړې سفرونه دی وکړو او عبادتونه دی وکړو او اوس واپس رااله د دې زموږ سره یو تجاوز دی اما لنا منک نصیب ایا زموږ په تا کې یو حصہ نشته چې موږ تاسو سره یا مجلس وکړو یا تاسو سره یو ملاقات وکړو یا پر موږ یو پښتنه وکړو یا پر بچی یو پښتنه وکړو دی ورته نصیتی والله په خدای قسم را صحیح رسوي هغه ورته لا نصیتو بل نصیت لا نصیت بل نصیتا در صحیح نه په قصدن دی هیر کلم کچیر ته بهار کې وای په سفر کې وای ما بستا خبره منلې وای چې زستا صحیح رسم زو څنګه ته درته ناستم بچي و څنګه ته درته ناستي او ستا در نظر لاندې او ته ما ته وای چې زستا زما صحیح رسم نو حضرت ابو ریحانه خپل زنان دی وای زما په خدای قسم چې الله اکبر تلفظ می وکي د دې ورسته د الله تعالی په جنتو جهنمو کې داسې مستغرق لاړم چې بیا د دنیا او ما په یو شی په یاد نه راغلی نه ته په یاد راغلی نه بچی په یاد راغلی نه نور څه په یاد راغلی دي د جنتو په نعمتو کې ګرځیدم او د جهنمو د عذابو سم پناه غوښته درسو پوری چر باندې سار کېده نو خاشعين دیل مازته ویل کیش چې هغه کله پر مازه باندې د الله اکبر نیت وکي هغه د مازه سفرواز داغي زړو دماغ هغه د مازه صفاواس هغه ما درته د هغه پرواز بیا د الله تعالی در عرش ده د هغه پرواز بیا در جنت ده د هغه پرواز بیا در جهنم ده چې در سو پورې برتر رسیږي نو بیا به سلام په ګرځي او د خلکو تر ورسېدي نو هغه خلکو ته بیا سلام وایي نو سلامه درجه علامه ابن قیم د خاشعين لیکل ده نو علامه ابن قیم وایي چې د المانزه اجر د دې ځای څخه شروع کیږي او فنځمه درجه هغه مقربین لیکل دي هغه خلق دي چې لمونځ د هغه د زړه خنکواله لمونځ د هغه د سترګو یخواله او لمونځ د هغه د پاره اطمینان او لمونځ د هغه د پاره سکون او خوشحالي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بکله د باندې مشکل رااله تکلیف براله او پریشان بسنو هغه برامنډ کولې دستی په پرمانځه باندې ودرېد د هغه د زړه سکون ټوله په منځ کې او د هغه د زړه خوشحالي ټوله په منځ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بغیر د صحابه ټولو د حالت حضرت عثمان رضی الله عنه مسجد نبوي ته رااله شاګرد ورپسراله عبدالرحمن التیمی رحمه الله تابعی حضرت عثمان رضی الله عنه د 2 رکعاتو نیت وتاړه شاګرد او شاته ورته ناسته چې ته د استاد پر کم ځای رکوع کی ناغي په داسې شکل باندې قران وای سوره بقره 30 سوره مائده 30 آل عمران 30 سوره نساء 30
او اعراف تیر سو، سوره انعام تیر سو، 10 سپارې تیر سو، 60 سپارې تیر سو، 10 سپارې چې کله د شپې اخر را رسیږي 10 سپارې پر کېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه پر ورناس باندې رکوع ولاړ. ابتداء د الف لام میم سو کله د قران کریم سوره بقره روان کې شاګرد ورته په انتظار دی چې زما استاد پر کوم ځای باندې رکوع کوي. نو هغه قران کریم 10 سپارې تیر کې، 60 تیر کې، 10 تیر کې چې ورناس ته ورسېد د اول رکعت رکوع وکړه. نو دا خلک چې مقربین چې د هغې د سترګو خنکوالی په لمانځه کې وو، چې د هغې د زړه یخوالی په لمانځه کې وو، هغې سکون و اطمینان و خوشحالي په لمانځه کې پیدا کوله. حضرت عبدالله ابن زبیر متعلق راځي چې هغې خو به د هرې شپې عبادت معلوم و، نو د هغې به دا یقین دا معلومات به ورسره و چې نن زما د قیام شپه ده، نو بیا چې به نیت وتاړی در سهاره به د قیام په حالت کې و. نور لمونځ د لمانځه نور ارکان به ډېر سپک سپک ادا کول، بیا به ټوله شپه په قیام کې. کله به دا معلومات ورسره و چې زما نن د رکوع شپه ده، نو بیا به ټوله شپه په رکوع کې. کله به دا معلومات ورسره و چې زما شپه خو نن د عبادت د سجدې ده، بیا به در سهاره په سجده کې پروت. نو دا هغه خلک چې مقربین فی الصلات چې د هغې لمنځونه الله تعالی ته منظور لمنځونه او د هغې لمنځونه د هغې دپاره د دلي او د دماغ د روح او د روح د سکون او د اطمینان ذریعې بلل کېدلی. لیکن چې کله د هغې لمنځو کې خشوع راله، د هغې په لمنځو کې خضوع راله، د هغې په لمنځو کې سکون رالی، د هغې په لمنځو کې اطمینان رالی، بیا الله تعالی د هغې مسلې په لمنځو باندې حل کولې. بیا د هغې د تجارت ضرورت نه و، د هغې د نورو مصروفیاتو ضرورت نه و، هغې ته چې به کوم مشکل ورپېښ سو الله تعالی به دستي په لمانځه ورته حل کوی. بس حضرت انس رضی الله عنه ته نوکر راغلی، ورته حضرت باغ وچ سو. حضرت انس رضی الله عنه په دې وخت کې بوډا دی، دا نه وایي چې یا باران سته یا نسته یا نور څه نسته، ورته وایي بچي زما مسله راوزغلوه. هغه نوکر مسله ورته راوړله. حضرت انس رضی الله عنه د لمانځه نیت وتاړی، 2 رکعات لمونځ یې ډېر اوږد لمونځ وکړي چې سلام یې په وګرځوي، ورته وایي بچی د باندې وګوره ورځ نه ده راغلې. هغې ورته وایي چې د باندې وکتل، ورته وایي ورځ نه ده پیدا شوې. بیا یې 2 رکعات لمونځ وتاړ نیت وتاړ چې کله سلام ډېر اوږده رکعتونه د هغې سیله اوږده وکړو، ورته وایي بچی ته وګوره ورځ نه سو پیدا. هغې چې وکتل، ورته وایي د اسمان په یو کونج کې د یو فرو د وزر غوندې ورځ پیدا سو. 3 ګشتې بیا 2 رکعاته نیت وتاړ چې کله سلام په ګرځي د سلام څخه مخکې داسې باران دی او د باران شرفی دی او د باران غږ دی. سلام څخه وروسته هغه نوکر ته وایي ورسه بچی وګوره باران پر کوم ځای سوی دی. هغې چې وکتل چې ورته راغلی، وایي زما آقا ای زما سرداره، په خدای قسم زموږ د باغ په چاردیواري کې ټوله باران سوی دی، د باغ د چاردیواري څخه د باندې یو څاڅکی نه دی سوی. نو د هغې مسلې حل کېدل بیا په لمانځه باندې و چې لمانځه کې خشوع راسي، لمونځ سي او لمونځ پر خپل کیفیت باندې راسي. بیا خو د دې څه ګرانې مسلې، د دې څه درنې مسلې الله تعالی زموږ اکابرو ته په لمانځه باندې حل کولی. د مدینې منورې په انصارو کې یو زنانه د خوله بنت ثعلبه، د هغې خاوند دی اوس بن صامت. نو هغه زنانې ته خپل خاوند طلاق د زهار ورکړي. لکه یو سړی بلې زنانې ته خپلې زنانې ته انت علی که زهر امي، ته د دې څه وروسته پر ما داسې یې لکه خپله مور یا د مور شایه. او دا په جاهلیت کې ډېر مؤبد طلاق ولو. د دې څه وروسته بیا دا زنانه په هیڅ شکل د خپل خاوند ته نه روا کېده. بس دې کې حرمت مؤبد و، همیشه حرمت و. د جاهلیت په دور کې د دې فیصله د حرمت مؤبد وله، بیا زنانه خپل خاوند ته نسو روا کېدی. حضرت خولې ته چې کله طلاق د خاوند د طرفه د دې کشني بچان دي، ماشومان دي، چې د ځانه سره فکر وکړي چې زما بچان به څه کېږي، زه به د چا کور له ورځم، زما زندګي به د څنګه تېرېږي. نو په منډه راځغلي راله د پیغمبر علیه صلات وسلام کور ته. چې کله دا کور ته راله د پیغمبر علیه صلات وسلام د کور زنانه حضرت عایشه مبارکه د پیغمبر علیه السلام سر ورمنځوي.
او دا چې کله راورسېد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په ژړا کې یا رسول الله یا رسول الله هلکتو اے د الله رسول زه خو تباسم زه خو هلاک کسم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته کیف هلکتی څنګه تباس دا ورته د الله رسول زما خاوند اوس ابن صامت ماته د زهار طلاق راک او ما درته وی چې د زهار طلاق په دې عرف کې حرمت مؤبد چې د دې سورسته بیا خاوند ته په هیڅ شکل زنده روا کیږي. نو دا په جړه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د الله رسول په د دې زهار د طلاق پر فیصله باندې یو نظر وکړه چې زه د خپل خاوند ته حلال سم زه د خاوند کور ته ورته ورسم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چونکې نوی وحی نه راغلی او د زهار د طلاق متعلق نوې حکم نه دی راغلی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په دې باره کې نوې معلومات نشته، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته حرمتی علی بس ته پر د باندې حرام نور کښینه. بس دا بیا په ژړا کې ورته وایي اے د الله رسول انه ابو ولدی دا خو زما د بچو پلار دی وافنا شبابی اے د الله رسول زما ځواني د سره تیر سوا وتفرق اعلى زما مور فلار ټوله در دنیا تیر سو وفات سو. اوس په دی وخت کې کزه د کور جلاسم نو سوق په کور کې ما د غصې پرې شوولو ته تیار نه دی، زه د چا په کور کې شپې وکم زما زندگی به څنګه تیریږي. نو بیا ورته د الله رسول پر دې طلاق باندې لږ نظر وکړه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا ورته حرمتی علی ته پر د حرام نور هیڅ نه کیږي. دیم ځل بیا ورته اے د الله رسول ان لی منه صبیه صغار زما د واړه بچی دي ان زممتهم الیا کې د ځان سره راګرځم پجاعو زما سره وږي کیږي زینب خانه سره برابر ولې و ام زممت الیهم فزاعو کې د تفلاس ورکم د سزا کیږي د دې بچانو خدمت نشي کولای. نو بیا په جړه کې د الله رسول ته تل پر دې تل خبره نظر وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د هغې خبره باندې څه نظر نه کوي ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نوی حکم نشته. حضرت عایشه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر ورمنځي دی و دې کونج ته پر دې مځکه باندې باره چې د الله رسول زه خپله مقدمه خپل رب ته پیښوم بس د 2 رکعات لمونځ نیت یې وتړی چې کله لمونځ کوي نو په ډیره ژړا کې کوي او د خپل فریاد خپل رب ته پیښوي چې زه ستا رسول لرالم او ستا رسول زما پر دې فیصله نظر نه کوي، ای الله زه خپل فریاد ستا ذات ته اوس پیښوم. چې کله دا سلام په ګرځي پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د وحی کیفیت راغلی او دا ژاړي. حضرت عایشه مبارکه ورته اسکت یا امي ای مورې لږ سات کې چپ اوسه پر پیغمبر د وحی کیفیت. نو دی چې کله د وحی کیفیت ولید واورېد نو دی نور د خپل ژړا تیزه کړه. یو څه زمانه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وحی د کیفیت سر راپورته کړ نو هغه خولي هغه زنانې ته انصاري زنانې ته مبارکي ورکړي او جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام آیاتونه ورته راوړي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. جبرائیل علیہ السلام ورته استا رب چې ماغه خبره واورېده چې دې زنانې د خپل خاوند متعلق تا ته څه وویل او تشتکی الی الله چې کله تا مسله نسو حل کولی دی خپل مشکلات او شکایت خپل رب ته پیش کړي والله یسمع تحاورکما الله ستاسو د دې مجلس ګرد واورېد چې تاسو ورته ول دي صدرته ویل دا غي سورست الله تعالی فیصله راوړي ول چې کم کسان د خپل زنانو سره زهار کوي نو زهار حرمت مؤبد نه دی، دا غي علاج یا د غلام په آزادېدو په شکل یا د روژو په شکل یا د مسکینانو د نفقې په شکل باندې د دې علاج کیږي چې کله په دې اعمالو کې یو عمل در سره کی نو هغه سړی هغه زنانه برته خپل خاوند ته روا کیږي. نو ما درته وی چې د کم چاپل مانځ کې خشوع ده چې د کم چاپل مانځ کې خضوع ده او چې کم چا د خپل منځ د خشوع په شکل باندې خپل رب ته پیش کړي نو بیا الله تعالی د هغې په مانځ باندې هغې ته ډېر مشکلات حل کوي. نن غماو ته لمنځونه کوو د لمانځه څه وروسته دعاګانې کوو د خپلو مشکلاتو حل غواړو او د خدای دربار ته خپل د مشکلاتو فریاد پیښوو لیکن الله تعالی د هغې متعلق زما استا دعا نه اوري زما استا فریاد نه اوري په دې خاطر چې زما استا لمونځ نه دی.
که چیرې زما او ستا لمونځ په ښه شکل سي او لمونځ د خشوع په کیفیت باندې راسي، د خضوع په کیفیت باندې راسي او په لمانځه کې د خپل رب سره مناجات او ملاقات روان سي، بیا که د هغې خلکو مشکلات په لمانځه حل کېدل، الله تعالی زما او ستا مشکلات په لمانځه حل کړي. الله تعالی دې ما او تا ته د ښو لمانځو کولو توفیق را په نصیب کړي. الله تعالی دې مې قسم چې د الله د شان سره اهل لمونځ نسو کولی، الله تعالی دې مې دغه چند مختصر لمونځ ټوټه پټه لمونځ په یو بهترین عبادت او د بهترین لمانځه په شکل راڅخه قبول کړي. الله تعالی دې دا څو خبرې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي.